السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم صدر ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم څنګه کولی شو خپل تصویر HD بڼې ته واړو، یعنې تصویر شا بیکګراوند بدل او ډېر ښایسته یې کړو. مخکې د نه زه ویډیو شروع کوم تاسو ته خواهش کوم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د घंटी نښان ووهئ تر څو زما هر ویډیو تر ټولو لومړی تاسو ته در ورسیږي. نو اوس هم د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. د دې لپاره تاسو تصویر په ښکلې بڼه ډیزاین کړئ. د دې لپاره یو اپلیکیشن دی د پکسارټ په نوم. دا اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. دې اپلیکیشن لینک به زه انشاءالله د یوټیوب ډسکرپشن کې درکوم. نو اوس هم عملي کار شروع کړو او ټوله طریقه تاسو ته په ویډیو کې درښیم. لومړی به لاړ شئ راباسئ خپل موبایل ګیلري ته. ګیلري به خلاصه کړئ. دلته به یو تصویر انتخاب کړئ، کوم تصویر چې غواړئ تاسې شا بیکګراوند بدل کړئ او HD طریقې ته واړئ. انشاءالله په مکمله طریقه تاسو ته درښیم. زه مثلا ملګرو غواړم دلته لومړی به تاسو دلته یو بیکګراوند انتخاب کړئ ښه، کوم بیکګراوند تاسو غواړئ په تصویر باندې څنګه کوئ ولګوئ. زه اوس غواړم دا بیکګراوند په خپل تصویر باندې شا تصویر ته ولګوم، که نه مثلا دا بیکګراوند. نو تاسو دلته په ګیلري کې بیکګراوند انتخاب کړئ، بیا دلته راسئ دا شیر اپشن وینئ دلته شیر، نو تاسو به د شیر اپشن باندې کلیک درسره وکړئ. هر کله مې شیر اپشن ووایي نو دلته لیکلي پکسارټ، نو تاسو به د پکسارټ باندې کلیک درسره وکړئ. نو یوه شېبه به تاسو انتظار وکړئ تر څو خپل یو انټرفیس خلاص کړي پکسارټ. نو دا د ملګرو مونږه بیکګراوند انتخاب کړو. نو دې لپاره تاسې عکس ورته راولئ، نو ته لیکلي اټ فوټو، نو تاسې په دې اټ فوټو باندې درسره کلیک وکړئ. اټ فوټو ته به راسئ، دلته دا تیرا باندې ښایسته دا به ووایي، دلته به یو فولډر ته ورسئ، کوم فولډر کې تاسې عکس ایښی نو هغه عکس به انتخاب کړئ. زه اوس دلته راځم، مثلا دا عکس د خپل عکس زه غواړم دا ډیزاین کړم، نو دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، بیا دلته راسئ اډ ووایئ. دا اډ مو چې ووایي دلته تاسې کولی شئ څو عکسونه مو خوښ وي ټول انتخابولی شئ، خو زه اوس غواړم چې همدا یو عکس ډیزاین کړم، نو دا به تاسې کلیک کړئ او دلته اډ باندې به درسره کلیک ووهئ. هر کله مو چې اډ ووهه نو دلته تاسې دا به کټ کړئ، نو ته کلیک کټ آوټ، نو تاسې په دې آپشن باندې کلیک وکړئ. دا چې کټ آوټ ووایي نو دلته بیا داسې نری خط راکش کړئ. دا مو چې داسې کړو بیا دلته راسئ دا تیره کلمه به درسره ووهئ. نو ګریټینګ سټیکر، نو یوه شېبه دلته ورته انتظار کوو. دا د ملګرو اوس به تاسې دا څنګه کوئ، دا کوم ځای چې باندې وتلي او راوتلي دا به څنګه کوئ اوس ورته سم کوئ. نو تاسې به دلته په دې بورس علامه باندې کلیک وکړئ، نو بیا به ډبل کلیک وکړئ، دلته به دا سایز څنګه کوئ لږ راکم کوئ. دا د ملګرو ما سایز لږ راکم کړو. نو اوس غواړم چې دا کوم ځای چې باندې راوتي وي دا سپین سپین دا ټول ورته ختم کړم. نو انشاءالله ملګرو د پوره طریقې په دې ویډیو کې درته ښایم. داسې به تاسې په ترتیب سره دا سپین سپین جان څنګه کوئ تر ووهئ، برش پې کوئ. ملګرو دا تصویر زه خاص تاسو ته د دې لپاره جوړوم چې تاسې زده کړئ، که تاسې انشاءالله چې د دې لپاره کار زه درکوم چې ویډیو اوږده نه شي، نو تاسې چې لږ په کراره باندې وکړئ نو ډېر خوندور ډیزاین تاسې په دې اپلیکیشن په وسیله کولی شئ. نو دا د زه ملګرو دلته اوس لږ ګوره ملګرو دا مخ ساحه سره مانه لږ ووهل شوه، نو تاسې به دلته دا پنسل انتخاب کړئ، دا به را زوم کړئ، نو بېرته به دا څنګه کوئ ورزیات کړئ. دلته ګوره ملګرو دلته به تاسې دا څنګه کوئ بېرته ورزیات کړئ. دا دی نو ملګرو مونږ بېرته ما خپله ساحه څنګه شوه جوړه شوله. نو زه خاص تاسې په دې سره تېروم خاص تاسې ته طریقه در وښیم، نور تاسې که چېرې لږ وخت پرې وباسئ نو تاسو ډېر خوندور ډیزاین پکې کولی شئ. نو دا ده زه خاص اوس لږ سپینوم او تاسو ته طریقه ښایم، نور به تاسې په ارامتیا سره وکړئ. دا د انشاءالله چې لږ پاتې ختمیږي. دا د ملګرو څنګه شو دا ختم شو.
نو تاسې اوس به خامخا کوم ځای به رانه وهل سوی او راوهل سوی نو تاسې چې په کراره کار وکړئ نو انشاءالله سم تصویر به په څنګه کوي پکې جوړ کړئ. دا چې نو ما لږ ډېر وهل سوي زه دا بېرته را اخلم پکې. دا د ملګرۍ نه مونږ تصویر ټول په دې رقم کړو. نو اوس به تاسې دلته څه شي کوئ، دلته لیکلي سیو د سیو دې سیو علامه باندې تاسې کلیک وکړئ. هر کله چې سیو علامه باندې کلیک کړئ نو داسې به یو شی به انتظار وباسئ. نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راوړي. نو تاسو څنګه کوئ چې کمولی او زیاته غټولی شئ. زه دا عکس دلته په یو کونج کې راولم او داسې تاسې کولی شئ زیات اوږد او غټ یې هم کړئ. دلته هم راوستی شئ تصویر داسې بل اړخ ته هم راوستی شئ. هغه چې تاسو زړه ده څه رقم یې کوئ نو هغه مو خپله خوښه ده. بیا د ملګرو وګورئ ما تصویر داسې کړ. نو تاسې هر څه کم زړه یې تاسې هغه رقم جوړوی شئ. نو دلته به تاسې په دې ټیک مارک علامه باندې څنګه کوئ کلیک درسره وکړئ. دلته ملګرو تاسو ته نور مختلف اپشنونه هم درکوي. د ټولز باندې تاسې کلیک وکړئ نو دلته تاسې ورکولی شئ دې روښنایي او هر شي څومره غواړئ تاسې هغومره زیاتولی شئ. ته ګورئ دا ډېر خوندور فوټوشاپ ده. نو دا ټولز کې دلته بلر هم کولی شئ. تاسې شاوخوا ته څنګه کوئ بلر ولګوئ. هر څه چې تاسو خوښ وي هغه ګورئ شاوخوا یې نه ښکاري، خاص یوازې مخکې بکګراونډ یې ښکاري. دا شو د ټولز کې نور شیان هم تاسې کولی شئ دلته انتخاب کړئ. او دلته ټکسټ دلته تاسې څنګه کولی شئ لیکنه هم ورسره کولی شئ. مثلا زه ورسره لیکمه جانو می. تاسې به دلته کلیک وکړئ. دا به څنګه کوي راکم کوي. دلته مختلف ډیزاینونه تاسې کولی شئ ډیزاین هم ورکړئ. دلته کولی شئ تاسې څنګه کوئ رنګ ورته انتخاب کړئ رنګ یې کوئ. دلته کولی شئ دوه رنګه هم څنګه کوئ. دلته ورته ګورئ دوه رنګه هم زه دا خط پاکوم بېرته ورڅخه. دلته مختلف اپشنونه تاسې کولی شئ هر چی مو زړه وي نو هغلته تاسې ورته انتخابولی شئ. نو ویډیو ډېر غټ شو ملګرو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نو داسې کله تاسې ګیلري ته کاپي کوئ نو دا تیر علامه به ووهئ. هر کله مو چې دا ووهئ نو تاسې دلته یو شی به انتظار دا مو چې ووهئ نو دلته لیکلي ګیلري. نو تاسې په دې ګیلري اپشن باندې به کلیک وکړئ. دا به بیا ووهئ بیا به یې ووهئ. تاسو ته هم ښایي داسې ستونزه راپېښ تاسې بېرته شاته راسئ بیا به دا تیره کلمه ووهئ نو دا به څنګه شي سیو ټو ګیلري نه زموږ عکس ګیلري ته سیو شو. نو دا ملګرو د تصویر جوړولو ویډیو هیله ده چې د پام وړ هم ګرځېدلې. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو ته تاسو هم د کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې سلام و مال شه.